اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ پرونه تیر ټاپک چې نو هغه د دې ډیزیز کاز بای فنجای د دې چې پوره شو او نننې نوې ټاپک چې دی نو هغه د spread of infectious diseases and transmission to humans. spread of infectious disease کومې infectious بیماریانې چې دي د هغې خورېدل د هغې پیلاوېدل and transmission to humans او انسانانو ته د هغې منتقلي انسانانو ته څنګه منتقل کیږي. د 5 main ways infectious disease په پرونی تیر ویډیو کې تاسو ته ما ویلو چې کوم بیماری د انفیکشن نه لګي انفیکشن د وجې نه لګي انفیکشن ما تاسو ته ویلو چې کله چې یو مایکرو ارګانیزم چې دی هغه کالونایزیشن وکړي په یو هاست کې دننه په یو جسم کې او د هغې نه خپل خوراک کوم وسیلې ملټیپلای کیږي په کې هم هغې ته په هغې کې بیا بیماري هم پیلاوي. نو دغه بیماریان چې بیا کوم د انفیکشن نه لګي هغې ته وایي infectious disease. Now, the 5 main ways for the transmission of infectious diseases are air, water, food, animals, and direct contact. پنځه اهمې طریقې چې دي په کوم باندې چې ترانسمیشن کیږي د انفیکشس بیماریانو کوم باندې چې بیماریانې منتقل کیږي د انفیکشس بیماریانې نو هغه کومې دي هغه یو د هوا اوبه خوراک ځناور او ډایرکټ کانټیکټ براه راست رابطه مطلب میل میلاپ. نو په دې کې نمبر 1 بیا د airborne diseases. when a patient with airborne disease چې دی هغه د هوا په ذریعه دغه infectious disease چې د هوا په ذریعه باندې چې دی انسانانو ته دا ترانسمیټ کیږي دا منتقل کیږي. نو when a patient of any particular infectious disease کله چې یو مریض د یو خاص infectious بیماری چې هغه په داسې بیماری کې مبتلا چې هغه infectious صحیح ده هغه د انفیکشن د وجې نه هغه پیلاویږي داسې بیماري نو کله چې دی ټوخی وکړي کفس دی کله وټوخیږي سنیزز یا دی پرنجې وکړي او ټاکس یا دی خبرې کوي then some viruses and bacteria are released out of his mouth. نو بیا د د خولې نه بکټیریا او وایرسز چې دي هغه په ډراپلیټس کې یا سا چې موږ اخلو دغه ډراپلیټس کې چې دی دا وایرس بکټیریا چې دا ریلیز کیږي دا خارجيږي د خولې نه and disperse in the air او دا په هوا کې منتشر کیږي. when a healthy person breathes in this air او بیا چې کله یو healthy کس چې دی یو صحتمند کس چې دی هغه په داسې هوا کې چې دی نو هغه breathing کوي ساه واخلي these pathogens enter his body. نو دا pathogens چې دی دا بیا د هغه جسم ته انټر کیږي داخليږي and he becomes sick او هغه بیا بیماری هغه بیا نه جوړ کیږي. such infectious diseases are called airborne diseases. نو داسې infectious بیماریان چې دی هغه ته بیا موږ وایو airborne diseases دا په هوا کې راغلي او انسان ته هیومن ته چې دنه منتقل شوي صحیح ده نو ځکه دې ته وایي airborne disease. او د دې مثالونه چې دی اگزامپل هغه دی COVID-19 فلو او ټي بي صحیح ده. بیا په دې پسې نمبر 2 چې دی هغه دی واټر بورن ډیزیزز چې کوم د اوبو په ذریعه باندې چې دی هغه منتقل کیږي. the pathogens of some diseases are transmitted through water. pathogens چې دي د بعض بیماریانو هغه ترانسمیټ کیږي منتقل کیږي د اوبو په ذریعه. such disease occur when someone uses polluted water. داسې بیماریانې چې دي دا واقع کیږي په دې کې یو انسان چې دی هغه مبتلا کیږي when someone uses polluted water کله چې څوک polluted water چې دی آلوده ګنده اوبه چې دي دا استعمال کی for drinking د څښلو دپاره or in cooking یا په پخلی کولو کې داسې اوبه استعمال کی چې په داسې اوبو کې په ګنده اوبو کې په polluted water کې یا څوک یا پکې پخلی وکړي او یا هغه څوک یا هغه وڅښي. diarrhea typhoid some diseases of eyes and skin are waterborne disease. پیچس ټایفاید تبه شوه او بعض بیماریانې د سترګو او د چمړې چې دي دا واټر بورن ډیزیز د اوبو نه چې دی په پلوټډ واټر کې موږ باتینګ وکړو په هغې موږ ولامبو یا مخلاص پوینځو نو د سترګو بیماریانې شوي د چمړې بیماریانې شوي نو دا هم د دغې د وجې نه کاس کیږي. او د دې سره چې دی نو هغه ډایریا ټایفاید پیچس او ټایفاید چې دا هم د پلوټډ واټر د استعمال نه چې دی دا پیدا کیږي دا بیماریانې. بیا په دې پسې دریم نمبر چې دی نو هغه دی فود بورن ډیزیزز هغه بیماریانې چې هغه د خوراک د وجې نه چې دی نو هغه منتقل کیږي. نو کومې بیماریانې چې د خوراک د وجې نه منتقل کیږي هغه pathogens of some diseases are present in contaminated food. pathogens چې دي د بعض بیماریانو هغه موجودي په contaminated food کې په ګنده خوراک کې صحیح ده.
څښاک شوي په ګنده شوي خوراک کې دا موجود دي. and eating such types of food داسې خوراک خوړل چې دي په داسې خوراک خوړلو سره these pathogens enter human body دا pathogens چې دي دا د انساني جسم ته دننه داخل شي enter شي and cause diseases او بیا د بیماریانو باعث جوړیږي. مثال په تور باندې کالرا، هپاټایټس، ټایفاید ETC. لکه مثال په تور باندې هیزه شوه، زیړی شو او ټایفاید وغیره چې دي دا د داسې بیماریانو چې دي مثالونه دي. نو د دې پورې به زما خیال چې دا ویډیو پورې 5 منټونه الریډي غوښتې ده، ډېره زیاته اوږدېږي بیا نو بریف ویډیو به کوو چې تاسو هم نه بور کېږئ. او دا 3 ټاپکس چې دا ایربون ډیزیز، واټر بون او فوډ بون دا به زما خیال چې پوره وي. د دې پورې مونږ وي او انشاءالله روان چې دی نو بیا پسې دا نور وایو انیمل بون ډیزیز او بیا ټرانسمیشن اف ډیزیز تھرو ډایرکټ کانټیکټ. د روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله، د الله په امان.